د کینې، حسد، بغض او کرکې مثال داسې وي. یو عالم خپلو زده کوونکو ته وویل سبا ټول له ځان سره یوه کڅوړه راوړئ او په کڅوړه کې هر یو هغومره پیاز راوړئ څومره مو چې خلک بادي سي. سبا چا 10، چا 20، چا 15 پیاز په کڅوړو کې اچولي او استاد ته راغلل. استاد ورته وویل اوس چې هر چیرې ځئ نو دغه کڅوړې هم در سره وړئ. څو ورځې وروسته زده کوونکي بیا استاد ته راغلل او شکایت یې وکړ چې پیاز خراب سوي، سخت بد بوی کوي او موږ ترې په تنګ یو. استاد ورته وویل ستاسې په زړه کې ستاسو ملګرو لپاره کینه او کرکه ساتل د پیازو مثال لري. که ډیره سي نو خوسا کیږي او له دې کینې به صرف تاسې په عذاب یاست، نه هغه څوک چې تاسې ترې کرکه لرئ. نو په ځان رحم وکړئ او کرکه مه